پر یو شی باندې د نیمۍ بالا ګټه کول څنګه ده؟ یا نیمۍ ګورئ په شریعت کې نیمۍ ګټه کول یا بالا ګټه کول یا ګسه 2 چنده ګټه کول یا 10 چنده ګټه کول دا شی اعتبار نشته په شریعت کې د مارکیټ اعتبار. که چیرې په مارکیټ کې یو شی په 10 روپۍ دی ته په 15 روپۍ ته ظلم، اگر چې هغه شی تا ته مثلا په 10 روپۍ فروت، مثلا چې مارکیټ کم ریټ دی باید ته په هغه ریټ ورکړې. که چیرې یو شی تا ته په 1 روپۍ پروت او مارکیټ کې هغه شی و 100 روپۍ ته ختلی دی، په 100 روپۍ ورکول ستا دپاره ظلم نه دی. ظلم دا دی چې ته د یو چا د لاعلمي، د یو چا د غفلت څخه، د یو چا د جهالت څخه ګټه واخلي. هغه د سارا سره د مارکیټ په ریټ نه دی خبر، دا شی په بازار کې په 100 روپۍ ملاویږي او ته راغلې پر دې په 200 روپۍ واړه. یعنې ظلم نه کوي، نور هر څه ګټه. یعنې یو شی تا ته پروت دی، د تېر کال زه درته پروت دی نه خرڅېدی، یو دم ریټ پورته شو، د مځکو ریټ پورته شو، د دوکانو ریټ پورته شو، نو ته خو به په هغه زړه ریټ نه ورکوې چې په څو ریټ په هغه ریټ باندې ورکړې.